د ولسي جرګې د دوشنبې غونډه د جرګې پر رئیس له نیوکو او لانجو سره پیل شوه. د جرګې غړو پر رئیس نیوکه وکړه چې نظر یې شخصي دی او د دې صلاحیت نه لري چې د ټولو په استازیتوب د موقت حکومت له طرحې ملاتړ وکړي. ډیری وکیلانو د موقت حکومت وړاندیزونه او غوښتنه د افغان ولس د دښمنانو کار وباله، خو د جرګې رئیس ویل له موقت حکومت یې ملاتړ نه دی کړی او د داسې طرحې هرکلی کوي چې د نظام او ملي شورا بقا پکې خوندي. دغه لانجې او لفظي شخړې د ولسي جرګې د رئیس د تېرې ورځې هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د وکیلانو په خبره ګڼې نوموړي د جرګې له ادرسه د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی. وکیلان وایي د ولسي جرګې رئیس د دې صلاحیت نه لري چې د جرګې له ادرسه دې د پردیو اجنډاوې رامخته کړي او هر هغه څوک چې موقت حکومت غواړي د افغان ولس دښمنان دي. موږ جمهوریت غواړو، موږ موقت حکومت نه غواړو. هر څوک چې موقت حکومت غواړي هغه د افغانستان دښمن ده، هغه افغانستان کورنیو جګړو ته کېلوي. موږ سوله غواړو خو جمهوریت له لاسه نه ورکو چې یو څو غداران دي د موقت حکومت هغه کوي طرفداري کوي، هغه موږ په هیڅ وجه نه منو. د موقت اداري خبره وضاحت در نغواړو رئیس صاحب. شما دیروز به کدام جرأت آمدین به نمایندگی از ولسی جرگه میگین که ما از طرح حکومت موقت حمایت میکنم؟ یعنی حمایت از طرح امریکا و طالبان که یعنی گویا حکومت موقت است و به صراحت اعلان می‌داریم. من نمی‌فهم کی صلاحیت و اجازه را بر خودت کی داده؟ میررحمان رحماني بیا خپل سپیناوی وکړ چې په وینا یې هیڅ کله هم له موقت حکومت ملاتړ نه دی کړی او د سولې له داسې طرحې ملاتړ کوي چې د نظام بقا پکې خوندي وي. د جرګې بلې غړي مریم سما بیا تور پورې کړ چې د موقت حکومت نه ملاتړ د پاکستان او ایران لپاره کار کول دي چې ولسي جرګې رئیس د دغو هیوادونو په خوله د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی. خو د جرګې رئیس بیا د مریم سما دغه څرګندونې رد کړې او زیاته کړه چې 40 کاله یې له پاکستان سره جګړه کړې ده. فریب ایران و پاکستان را نخورید. بلندگوهایشان این روزها جدی به صدا در آمده اما پیروز نخواهند شد. جناب رحمانی، افتخار است که برای نظام کار کنید تا که برای یک بیگانه و یا دشمن کار کنید. گپای خودت بوده باشه، عزاداری امور نبوده باشه. ما 40 سال که پاکستان جنگ کردیم، 40 سال. څو ورځې وړاندې ولسي جرګې د میررحمان رحماني په مشرۍ د سولې له بهیره د څار لپاره ځانګړی پلاوی وټاکه او تېره ورځ د دغه پلاوي په مشرۍ د ولسي جرګې رئیس رسنیو ته وویل داسې طرحه یې ترلاسه کړې چې امریکا او طالبانو پکې پر موقت حکومت هوکړه کړې، خو په دغه طرحه کې د نظام پر بقا هم ټینګار شوی چې د همدې لپاره ترې هرکلی کوي. د رحماني دغو څرګندونو د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې غونډه کې د وکیلانو توند غبرګونونه راوپارول او غوښتنه وشوه چې د سولې لپاره ټاکل شوی پلاوی دی یا لغوه شي او یا هم د دغه پلاوي کې له هر ولایته یو وکیل ته غړیتوب ورکړل شي. په پای کې د جرګې رئیس هم غوښتنه وکړه چې د هر ولایت وکیل د خپل استازی د ولسي جرګې د سولې پلاوي ته معرفي کړي. ځینو بیا پر جمهوریت هم نیوکې درلودې او مخالفت یې کاوه چې د دغې مسلې پر سر هم د وکیلانو ترمنځ توندې خبرې تبادله شوې او جمهوریت د اوسني نظام د بقا لپاره مهم یاد شو.